عبرت کیسه د یو کارګر چې د الوتکې دننه چوکۍ ترمیموله ګوري چې یو کتاب پروت دی پرې لیکل شوي دي د الوتکې د الوزولو اسانه لار. اوله پاڼه کې یې لیکلي وه چالانولو لپاره شنه بټنه ووهئ، ویې وهله الوتکه چالانه شوه. دومه پاڼه وایي د روانولو لپاره زیړه بټنه ووهئ، ویې وهله الوتکه روانه شوه. سړی ډېر خوشحاله شو چې لاړم له خیره پیلوټ شولم. درېیمه پاڼه کې لیکلي وه الوزولو لپاره سره بټنه ووهئ، ویې وهله الوتکه جګه شوه. سړی ډېر خوشحال شو چې لاړم د هوا باز شوم. ښې دورې چې یې ووهلې او زړه یې موړ شو غواړي الوتکه کښته کړي. نو څلورمه پاڼه یې چې واړوله هلته لیکلي وه د الوتکې د الوت د مکملې زده کړې لپاره دوهم کتاب له بازار څخه واخلئ. عبرت په کار کې بیړه یا وارخطایي مه کوئ. کله چې یو کار کوئ له مخکې څخه پایلې ته فکر کوئ. له خپل وس څخه پورته مسؤلیت په ژوند کې مه اخلئ، که نه باور ته به مو صدمه ورسیږي.